هر انسان په خړو کې ډوب دی، غمونه تکلیفونه. او پیغمبر ووایي چې الله هغه خلک جدا کا چې زما سنت طریقې نه وي عملي کړي، هغه خلک جدا کا چې زما د احادیثو سره دشمني کړې ده. آیا دغه شخصیت د محبت قابل نه دی؟ د مینې قابل نه دی؟ په دې باندې قرباني نه ورکول کېږي. دا قابل د دې نه چې موږ خپل سرونه وشیندو، چې هغه شخصیت نن نشته، هغه فنا شوی دی، برزخ ته تللی، هلته زندګي روانه ده. نن د هغې سنت، د هغې طریقې، د هغې خبرې، د هغې اقوال، د هغې افعال، د هغې تقاریر موجود دي. زما او ستا په معاشره کې پیمال کېږي، د خپو لاندې کېږي، خلک په خپې راکاږي، څوک یې د محلې د وجې نه، څوک یې د خاندان د وجې نه، څوک یې د کلتور د وجې نه، څوک یې د ثقافت د وجې نه شاته غورځوي. نو موږ به دا ووایو چې زمونږ په فعل او قول کې، زمونږ په قول او فعل کې تضاد دی. موږ دعوه د محبت د رسول کوو، محبین رسول ځان ته وایو، په حقیقت کې موږ محبین رسول نه یو، بلکې موږ په غلطه باندې روان. داغه پیغمبر یو څو طریقې تاسو ته ښیم او راځئ لږ شان سوچ کوو په دې باندې چې دا زما ستا زندګۍ کې شته که نشته. هغه پیغمبر چې څومره تکالیف تیر کړل، والله د هجرت واقعه تاسو وګورئ. الله اکبر، د هجرت په واقعه کې خپل کور پرېږدي، خپل بچی پرېږدي، لور پرېږدي، خپلې ښځه پرېږدي، خپله علاقه پرېږدي، خپله ملکي پرېږدي. خلق د هغې د مرګ پلانینګ کوي. پیغمبر بیا هم د الله امر رالی، الله ورته وایي پرېږده علاقه، لاړ شه د دې علاقې نه مدینې ته. دې خلکو په تا باندې کبر وکړو، هغه خپله علاقه، خپله ښځه، خپل بچیان، خپل مال، خپل جیداد، خپل خاندان، خپل ملکي، خپل مسجد، خپل مدرسه، خپل ملګري پرېږدي، د شپې وځي په خپل کټ باندې. علي رضی الله عنه ته وایي علي دلته سمله، دا امانتونه واخله، سبا به پلانکې راځي، دا امانت په هغې باندې وسپاره، د شپې راوځي، خلک د هغې د مرګ ترتیب جوړوي، پلانینګ کوي، هغې ټارګېټ کلینګ کوي، خو الله مرسته کوي، خلکو نه وځي، خلک اعلان کوي چا چې پیغمبر محمد رسول الله دا پیدا کو صلی الله علیه وسلم، سل اوښان دي، ښځې دي، مالداري ده، یو شقي یو بدبخته د هغې پسې رالګي، راځي د هغې خواته راځي، الله په ځمکه کې وردننه کوي، بیا د الله رسول نه طلب کوي چې ما ته دعا وکړه، د الله رسول دعا کوي، بیا ځي، بیا یې الله په ځمکه کې دننه کوي، الله د هغې مرسته کوي. 3 ورځې په غار کې، په غر کې نه خوراک شته، نه طعام شته، نه خلک شته، بدامني ده، خلک یې د مرګ په ځان روان دي. دا خپله علاقه پرېږدي، مدینې ته ځي، هلته د الله دعوت شروع کوي، د الله دین بیانوي، الله عزت ورکوي، الله ملګري ورکوي، او د هغه ځای نه د دین جنډې اوچتېږي. الله وایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. الله اعلان کوي خلق برازي، تکلیف دی برداشت کو، اوس به د ملګري پیدا کېږي، الله به عزت درکوي. بیا نسو سل شو، 313 شو، 12 شو، کله چې دا خبره کوي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، نو په هغه وخت کې د 1 لاکھ نه زیات د ملګري الله پیدا کړو. دا هغه پیغمبر سنت طریقې موجود دي، دا هغه سنت طریقو سره جفا د پیغمبر سره جفا ده، دا هغه طریقو سره
بوفائي د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره بوفائي هغه طریقې پر خدل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پر خدل اے خلکو برداشت وکړئ چې پیغمبر اعلان وکړي ورځ د قیامت محشر لګېدلی هر انسان په خولو کې ډوب دی غمونه تکلیفونه او پیغمبر ووایي چې الله هغه خلک جدا کا چې زما سنت طریقې نه دي عملي کړي هغه خلک جدا کا چې زما د احادیثو سره دشمني کړې ده اے الله هغه خلک جدا کا ځان ته به پوهه خلک ویل او زما د سنت طریقو نه خلک منې کول الله اکبر نو استا بسهل الله دې موږ په دې کې نه راولي الله دې موږ متبعين رسول الله وګرځي صلی الله علیه وسلم والله په دې باندې سوچ وکړئ کنه نو سره ډېر محبت کړی حدیث کې راځي الدین یسر دین آسان دی یسروا ولا تعسروا اسانتیا کوئ سختی مه کوئ تحابوا محبت کوئ یو بل ته تحفې ورکوئ دا ما ورته ته وایي زما ستا دپاره دا خبرې نو عملي مظاهره باید موږ وکړو که نه د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملي مظاهره باید موږ وکړو